السلام علیکم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپېته نصیحتونه مې درته راوړي چې موږ او تاسې ورته په خپل ژوند کې او هر انسان ورته جدي اړتیا لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحیح او مبارکو حدیثو څخه مې دغه سپارښتنې او نصیحتونه راټول کړي دي. که هر انسان دې سپارښتنو ته غوږ کېږدي او عمل پرې وکړي، باور وکړئ نه یوازې په دنیا کې بلکې په آخرت کې به هم د کلمې په واقعي معنا بریالی او نیکمرغه ژوند ولري او د جنت مستحق بشي ان شاء الله. لومړی نصیحت: توبه. د توبې په اړه ګڼ مبارک آیتونه او زیات احادیث راغلي چې ارزښت یې ډیر لوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: التائب من الذنب کمن لا ذنب له. ژباړه: چا چې توبه وکړه داسې به شي لکه هیڅ ګناه چې یې نه وي کړې. په یو بل مبارک حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه. ژباړه: چا چې توبه وکړه مخکې له دې چې لمر له مغرب نه راپورته شي، یعنی قیامت شي او لمر له مخالف جهت نه راپورته شي، الله تعالی به یې توبه ومني. د انسان توبه تر هغه وخته پورې الله پاک قبلوي تر څو چې ساه په بدن کې وي. کله چې د انسان ساه د حلق ته یا د حلقوم ته راورسیږي، بعد د هغې بیا د انسان توبه نه قبلیږي او یا لمر له مخالف جهته له مغربه راپورته شي او د قیامت ورځ شي، نو هغه وخت بیا د انسان توبه نه قبلیږي. له دې نه هاخوا هر وخت چې انسان توبه وباسي، توبه یې الله پاک قبلوي ان شاء الله. نو له هرې تېروتنې او ګناه وروسته توبه حتما کوه. له توبې پرته الله تعالی ته د بیا ورتګ بله لاره نشته. دویم نصیحت: زده کړه. یو عالم پر شیطان تر زر عبادت کوونکو سخت تمامیږي، یعنی شیطان ته د زر عبادت کوونکو تیریستنه د یو عالم تر غولولو آسانه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتدع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ژباړه: چا چې د علم ترلاسه کولو لار ونیوله، یعنی د علم ترلاسه کولو په لار ووت، الله تعالی به دته د جنت لار آسانه کړي او ملایکې به د علم زده کوونکي ته خپلې وزرې پرانیزي او د عالم لپاره هر هغه څه چې په اسمانونو او ځمکې کې دي بخښنه غواړي، ان په سمندر کې کبان. او په عابد د عالم فضیلت داسې دی لکه د سپوږمۍ فضیلت په ستورو باندې. او بېشکه علما د پیغمبرانو وارثان دي او بېشکه پیغمبرانو نه دینار په میراث پریښي او نه درهم، او یوازې علم یې په میراث پریښی، او څوک چې دغه غوره کړي بېشکه ښه برخه یې ترلاسه کړي. ته چې کله له کوره ووځې او د علم مجلس ته ورشي او علم دې زیات کړي، یا فیسبوک یې وخت په داسې ویډیو تیروي چې په پای کې دې په پوهه کې زیاتی راشي، یا د یو مطلب یا له ویډیو کتلو وروسته ملګرو سره یې شریک کړي، یا د علم دپاره کوم هیواد ته سفر کوي، یا هر هغه لاره نیسي چې ستا علم پرې زیاتیږي او علم پکې ترلاسه کوي، نو دغه لاره چې تا پرې مزل وکړ د جنت لاره ده چې الله تعالی به یې درته اسانه کړي.
عالم وایي که دنیا غواړې علم وکړه، که آخرت غواړې علم وکړه، او که دواړه غواړې بیا هم علم وکړه.